هغه جانه دا دلته سرکشیر ده، زه ځم دوکانو ته سودا راوړم. سمه ده ورسه. دا څه کوي چې راستی دي؟ ښه دي سرپروت دی هغه جانه سرکشیر. تاسو اوس ما ته وایاست 3 ورځې تېرې شوي، تاسو ما ته ګډ یاست. ما تاسو ته وویل چې ما ته وختي وایاست دا رقم شیانو. اوس 4 ورځې شوي ته ما ته خبرې کوې په دا شیانو باندې چې دی دی ودی دی. تاسو درځئ دی څنګه نه دغه کېږي؟ موږ څه خبر وروره چې زموږ ملګري انډوال به دونه شناخت لري. هغه بل وار خو پلاستیکي توپنچه راویستل، دا وار یې اوزې ته یې زنګ وهلی، لنجر راپسې راغلی. دا وار یې اوزې ته زنګ وهلی. دا څه وایه اوزې ته یې زنګ وهلی؟ دا شاوخوا اوزه ولا خو ګرده زما شناخته دي. ته درځه دی څنګه دغه کوي، قسم به خدای کې به شی کوم بیا د همځکې سره سم کړی. په منډواله موږ ځینې وخته شرافته چاته غږ نه کوو، نه دی؟ هغه مه یزبانه کنې د لیم د مځکې سره پر شوي، خو بس ښه دی چې ته راباندې پیښ شولې. دی چې راباندې پیښ شو دا ډېره ښه خبره. ته درځه کومې دا موټرسایکلان په 2 چپلاخې ځینې وانخستل، زما نوم به بیا خان نه وي، زه به بیا د پښتنې مور سره نه یم پیدا. بس په خوند وایي کې تکړه سړی را سره دی. مازې در چابک که اوس نن به د ده په ژبه پوه سو. دا د اوزې و دا د ماموریت خبرې نه دي، دا کښې دي چې ګز سره هر وخت غټ کارونه یې پر ما باندې غږ کوي. داسې به در سره ولاړ یم لکه دا خپل ورور، هر وخت چې خالي پر ما باندې غږ کوه. نو موږ خو هم داسې دار چا سره نه کښېنو، کارونه سم شوه مه یزبانه. در چابک یې که در چابک څه دغه کور یې دی؟ و بس دی درځئ څنګه دی؟ زه اوس خوښ شم دی خو را ځانه چې جوړ کړی. ته راځه دا دروازه ور وټکوه سنا الله. دغه دی خان هغه دی ناست دی. هغه دی دغه دی. درځه سلام علیکم. د الکوان څه وایي؟ تا ته څه در پیښه ده؟ دا الکوان دي؟ ته به ځان هم هلک بولې. ډېرې خبرې مه کوه، زه د دوی په رقم نه یم. خبرې خو زه لږ لا نه کوم، ډېرې خو بیخي نه کوم. ته د دې څه پوښتنه وکړه چې خبره چې شته در سره، خبرې چا کولې، اوله ورځ خبرې چا اوږدولې، اوس یې څوک اوږدوي، د دې څه معلومات وکړه. زه د ډېرو خبرو سړی نه یم. ډېرې اوږدې و لنډې مه کوه. دوی ما ته کیسه کړې ده، الله راجې لنجر پسې راغوښتی و. یا وروره لنجر چیرې و؟ دا په لنجر ارځي؟ داسې شوه راوړل چې زور پر واوښتي. تا اوزې ته زنګ نه ووالی؟ دوی د لنجر غږ اورېدلی، بل یې موټرسایکلان در پرېښې و تللي وله. دا دې خوار نه که د دوی سره لنجر چیرې و. زموږ په کور کې چې برق راسي هغه غټ زنګ وهل کېږي چې موږ په خبرې د هغه زنګ یې واورېدی په اواز شوله، خولۍ یې همالته پرته وه، کوچنیانو بیا راوړله، موټرسایکلان یې هم دلې پرېښي وه. اوس یې بیا ته را روان کړی، ته بیا داسې ښاغلی یې در دی. ښه د برق دا رنګ څه ته ځغسته ده؟ برق راغلی دی ته ځغلی. ته اوس ولاړ شه ژر د موټر ګاټانه وباسه. لږ د خولې سره احتیاط کوه، داسې نه چې دا وارې بیا ته د مخې دی د شا در پسې ځغلي. ښه ته لکه چې ما سم نه پېژنې. سم نه، لږ دې له ولاکه پېژنم. ولاړ شه هله شاباش پورته. نسته نه موټرسایکل سته نه شی سته. هله که د ځان په عزت پوهېږې داسې ښه په ادب ولاړ شه، دین د سره بوځه. که مې دا یو څوک اوس وویلې دا سر دې په دیواله ولاړ چې کوم غمی ځوان چې د پښې ونیسه. ګوره ستا ژېره جار سم، زړه مې در باندې سوځي. سم هلته د انسان په رقم کښېنه، ارمان به وکړي. دا لاس یې لاکه ده دا ځای یا یې لکه وایه مه خانه پر دا خوله وه، دا هر وارې موږ خطا باسي، د هغه رقم خطا باسي بره موږ د ده دغه کیسه ده، دا دوه وارې دي په خبرو مو خطا باسي. پر دا خوله وه. دا وینې غمی زمانه در غورځه بیا نزباني وکړه. دلته راسئ، ته څه سواست؟ راسئ دلته راسئ. راسئ زما پښو کار پرېښوئ، بیا په ژوند د چا سره باس ونه کوئ.